السلام علیکم سایبر پښتو ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او په اس کیو ایل بوټ کیمپ کې دا زموږ نوې دویمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو ان شاء الله نن په د اس کیو ایل په آوټلاینز یا کریکولم باندې غږیږو چې په دې کورس کې به موږ کوم شیان سټډي کوو. نو امید ده چې تاسو 13 ویډیو لیدلې وي او 13 ویډیو کې د اس کیو ایل د انټروډکشن باره کې چې کومه مونږ ویډیو جوړه کړې وه او هغې کې مونږ د اس کیو ایل په بینیفټس باندې او د هغې په رینکینګ باندې همداسې د کورس په ځینې ټاپکس باندې چې هغه په پوسټ ګرې کې یا داسې نور کې هغې باندې غږېدلي. نو امید دی چې تاسو هغه ویډیو لیدلې وي. راځو په دغې نوې ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته چې دی د دغې کورس په کریکولم باندې وغږېږم. دا زمونږ د اس کیو ایل چې دی په یو بوټ کیمپ دی. په دې کې چې موږ سره دي زه به دا ورته وایم چې 9 سټیپس دي یا داسې ورته وایي چې 9 ټاپکس به کوم مین ټاپکس چې دي هغه به په دې کې موږ سټډي کوو. چې راځو هغه په فرسټ اف اول چې دی د پوسټ ګرې اس کیو ایل انسټالیشن دی چې که تاسو سره چېرته مایک وي یا تاسو سره وینډوز وي تاسو که هر یو انسټال کړي وي نو د هغې طریقه به درته ښیم چې تاسو پوسټ ګرې څنګه انسټالولی شئ او همداسې تاسو ته څه ضرورت دی پی ایچ پي اډمن څنګه انسټالولی شئ. نو په دې فرسټ کومه ټاپک چې دی هغې کې به تاسو ته انشاءالله د انسټالیشن باره کې زه تاسو ته خبرې کوم. همداسې بیا سیکنډ سټپ کې چې دی به موږ چې دی تاسو ته د ډیټابیس او د ټیبلز باره کې ځینې بیسک معلومات درکو چې یاره ډیټابیس څه ته وایي همداسې اس کیو ایل لنګویج څه ته وایي دې باره کې مخکې هم تاسو ته معلومات درکړو خو وایم چې یاره ډیټابیس څه ته وایي او همداسې ټیبلز څه ته وایي د دې باره کې به ځینې بیسکس چې دي هغه معلومات تاسو ته موږ درکو. دریم سټپ دا دی چې بیا د اس کیو ایل ځینې سټیټمنټس چې دي کوم دي هغه کوم بیسک سټیټمنټس چې دي هغه به موږ سټډي کوو چې یاره دغه سلیکټ څه ته وایي ویر څه ته وایي همداسې ځینې زیات سټیټمنټس دي هغه به زه تاسو ته په دې دریم سټپ کې وایم. اوس دلته نه یم تر څو تاسو کنفیوز نشئ. دا دریم سټپ دی. همداسې موږ سره چې دی بیا ګروپ بای کلاس دی نو دغه ځینې سټیټمنټ چې دي دا هم پکې راځي په دې ټاپکس کې کریکولم کې دا څلورم سټیج دی. بیا هغې نه بعد به زه تاسو ته پوره لومبنی اسسمنټ درکوم چې یاره یا داسې ورته ووایي چې تاسو ته لومبنی ټیسټ درکوم چیلنج به درکوم هغه به تاسو بیا حلوئ او بیا چا سره څه پرابلم وي څه مسله راځي نو بیا به تاسو ما سره یا په ایمیل باندې یا په واتساپ نمبر باندې کنټیکټ کوئ او دغه اسایمنټ به تاسو حلوئ. رزلټ بیا ما ته خپله که غواړئ چې یاره تاسو خپله پې هم شور یې که شور نه بیا تاسو کولی شئ ما ته په ایمیل باندې یا واتساپ نمبر باندې تاسو ما ته خپل رزلټ را سینډ کړئ. دا زموږ پنځم سټپ و. همداسې راځم موږ سره شپږم سټپ کې چې د هغه جوینز دي دا هم یو ټاپک دی د اس کیو ایل د بوټ کیمپ دې باره کې به موږ په آینده کې وغږیږو چې یاره جوینز څه ته وایي. همداسې اډوانس اس کیو ایل کمانډس کې به وغږیږو چې یاره هلته خو موږ لومړي سر کې ولیده چې یاره ځینې فنډامنټل سټیټمنټس به ولولو نو بیا به چې وروسته لږ مخکې لاړو بیا به موږ ځینې اډوانس اس کیو ایل کمانډس لولو چې یاره کوم شیزونه چې دي هغه په اس کیو ایل کې موږ یوز کولی شو او کوم اډوانس اس کیو ایل کمانډس دي. بیا به د هغې نه بعد چې دی چې کله مې تاسو ته لومبنی اسسمنټ درکو نو هغه به په اس کیو ایل بیسکس کې وي. بیا دویم اسسمنټ چې دی هغه به په اډوانس اس کیو ایل کمانډس کې وي چې یاره زه به وګورم چې یاره تاسو څومره فیصد د اوس اډوانس اس کیو ایل باندې پوره رسېدلي یې. نو کله چې دا درس درکو بیا هغې نه وروستو اخرنی سټپ چې کوم دی هغه به انشاءالله بیا موږ یو ډیټابیس کریټ کوو او ټیبلز به کریټ کوو. نو تاسو ته په دې کې زه نالج درکوم چې یاره څنګه بیا موږ ډیټابیس کریټ کولی شو. نو چې کله دا ټول نالج موږ واخیستو ټول سټپس یا ټول کورس باندې موږ کار وکړو نو بیا به موږ یو پریکټیکل یو ورکاوټ شان کې ډیټابیس کریټ کوو هغې کې به ټیبلز کریټ کوو روز کالمز دا به کریټ کوو یو ورکاوټ شان ټیبل به ډیټابیس به زه تاسو ته کریټ کوم. نو همدا به وي چې یاره تاسو ته به هغې باره کې به یو اسسمنټ هم درکوم چې تاسو خپله یو ډیټابیس کریټ کړئ چې آیا تاسو د دغه کورس نه بعد کولی شئ او که نه شئ کولی تر څو یو ډیټابیس
کریټ کړئ. دا د اسکیول کریکولم نو په دا کې به چې دی موږ دغه 9 سټیپس چې دي دا انشاءالله سټډي کوو او وایو به چې یاره دې کې موږ دغه شیزونه سټډي کوو. نو تاسو چې دی دغه 9 کوم مین ټاپکس چې دي دا ذهن کې وساتئ. نو په دې یو مین ټاپک باندې به بیا موږ ډیپلی کار کوو او وایو به چې یاره دا اوس ډیپلی مطلب دې کې څه موجود دي او څه دپاره استعمالیږي. نو امید دی چې تاسو په دې ویډیو کې ډیر څه زیات زده کړي وي او په دغه باندې د دې آوټلاین باندې پوره پوه شوي وي. په روانه ویډیو کې به موږ انشاءالله په ډیټابیس باندې خبره کوو او وایو به چې ډیټابیس څه ته وایي او په ډیټابیس کې کوم څیزونه موږ چې دی هغه ذهن کې نیسو. همداسې په ډي بي ایم ایس سیستم باندې همداسې ځینې ډیټابیس ټایپس باندې به غږیږو چې یاره څه دپاره دي کوم دي او کوم ځای کې استعمالیږي او کوم ویب سایټ چې دی هغه ډیټابیس یوز کوي. نو د هغې ټول یوزیج به انشاءالله په روانه ویډیو کې تاسو ته ووایم. د اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم. الله په امان.